د علماو قدر کول، عزت کول. د حضرت عکرمه رضی الله تعالی عنه څخه حدیث دی، هغه څه فرمایي؟ وای من اذى فقيها فقد اذى رسول الله صلى الله عليه واله وسلم، ومن اذى رسول الله صلى الله عليه واله وسلم فقد اذى الله عز وجل. د عکرمه رضی الله تعالی عنه څخه روایت دی، دی فرمایي وای څوک چې یو عالم ازار کې، نو ګواکې هغه سړی نبی علیه الصلاة والسلام ازار کې، نبی علیه السلام ته تکلیف ورکړي، او څوک چې نبی علیه الصلاة والسلام ازار کې تکلیف ولا ورکړي، ګواکې هغه سړی و الله رب العزت ته ازار ورسوي، الله یې زیر کړي، الله ته نقصان ورسوي. نو علماو ته ازار رسول دا یو قسم بغاوت دی د اسلام څخه، د الله د دین څخه، او د نبی علیه السلام د حدیث چې حضرت عکرمه رضی الله تعالی عنه روایت کوي داغه مخالفت یې وکړي. د علماو په باره کې ډېر زیات فضائل چې په قرآن کې ستا یا په حدیث نبوي کې صلی الله علیه و آله وسلم چې څومره زیاتې، نو باید دا دی د علماو د دشمنی څخه ځان وساتي او توبه وکاږي. یو عالم می زیر کوي، بیا ولا ورسه معافظ وغواړه. بیا دغه رقم د بخاری حدیث دی، حدیث قدوسی دی. الله پاک څه فرمایي؟ ان الله عز وجل قال من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب، رواه البخاري. الله جل جلاله فرمایي چې څوک زما دوست چې عالم دی د هغه سره دشمنی وکړي، نو یقینا الله پاک وایي زما د هغه سړي سره د جنگ اعلان دی. نو علما چې دی هغه د الله رب العزت دوستان دي. ولی دا د نبی علیه الصلاة والسلام فرمان دی، وی العلماء ورثة الانبیاء، وی عالمان چې دی هغه وارثان د نبیانو دي. په بنی اسرائیلو کې به دا رقم ولو چې هر کلی لره یا هر شار لره یا هر وطن لره به جلا جلا نبی راغلی و. نو نبی علیه الصلاة والسلام چې د دنیا څخه ولاړی، د نبی علیه الصلاة والسلام میراث خواره هغه علما دي. بعضی علما چې دغه حدیثونه د نبی علیه السلام بیانوي، بعضی علما قرآن بیانوي، بعضی علما فقه شریفه بیانوي، بعضی علما چې دغه فقه، صرف، نحو، دا نور دا رقم کتابونه چې دا د دین د پاره دا ټول دا د دین ستوري دي. نو باید دا د علما څخه ډیر ځان وساتي او د دوی د شراو د دوی د بدعاو ځان وساتي. امام ابو حنیفه رحمه الله ته یو خبره منسوبه شوې ده چې دا امام ابو حنیفه رحمه الله به کوله قربان اسم ده به څه ویل؟ وإن لم يكن أولياء الله في الدنيا والآخرة الفقهاء والعلماء فليس لله ولي الفقهية والمتفقة. يوصل ودي شم نمبر صفك واي امام ابو حنیفه رحمه الله به څه ویل؟ ولکه په دنیا کې یا په آخرت کې د الله پاک دوستان وي، نو هغه به علماي، هغه به فقهاي، او کچيري دغه علما دغه فقها د الله دوستان نه وي، نو بیا خو د الله پاک د پاره هیڅ دوست نسته. یعنی که د الله پاک دوستان ولو نو هغه علما دي. نو د علماو سره ډیر ځان ساتي او د دې ډیر قدر کوي او د دې باندې پسخن موي، په دې باندې استهزاء مکوي. یا ډیر زله د خلک وایي و یا زه هغه عالم شایم چې خراب عالم دی، هغه ته نو بیا عالم مه وایه، هغه شیطان دی. د عالم په لباس، د عالم په کالی، د عالم په جامه باندې ورننوتلی دی، هغه یو بدبخت سړی دی، هغه به یو بد سړی. نو علما چې دی هغه ډیر ښه خلک دي. او بیا نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي
صلی الله علیه و آله وسلم دغه حدیث مسند احمد ذکر کړی دی. دی فرمایي نبی علیه الصلاة والسلام وای هر چا چې د علماو قدر نه وکي او د احترام په سترګې نور ته وکتل، نو نبی علیه الصلاة والسلام وای هغه سړی ته به الله پاک قدر نه کی ولور، او الله پاک به هغه ته د عزت په سترګه باندې نه وګوري. او نبی علیه الصلاة والسلام وای زه به هغه سړی ته د قدر او د عزت په سترګه بیا په آخرت کې نور ته وګورم. نو د علماو سره ښه کوئ، د علماو سره نیکی کوئ، او که خپل منځونه سموي. اکثر په دا محلو په دغه مساجدو کې د علم دشمنان ډیر دي، وای زموږ په ملا کې دا نقصان دی، زموږ په ملا کې دا نقصان دی. ته د ملا نقصان څه کوي؟ په تا کې دا اول دا نقصان دی د منافقت چې ته د علم مخالفت کوي، د خپل ملا چې ته لمونځ پسې کوي دا ستا مخالفت. نبی علیه الصلاة والسلام دغه منافقان چې د نبی علیه السلام دشمنان سلو، دا خو د نبی علیه الصلاة والسلام پسې به منځونه کول او بیا به په نبی علیه السلام پسې غیبت کاوي. نو حذیفه بن یمان رضی الله تعالی عنه به خلکو ته ویل و نور صحابه ته د نبی علیه السلام رازدار صحابي ولو، او نبی علیه السلام به منافقان و حذیفه بن یمان ته شول. نو حذیفه بن یمان رضی الله تعالی عنه به صحابه ته ویل ول چې د چال منځ نسی سیه نو هغه سړی منافق کیږي. نو د ازمر د خلکو منځونه نه دي سیه، دا په ملا پسې گایېږي، په خپل ملا پسې د مسجد ملا منځونه پسې کوي، نو المنځ نه یې سیه خبره پسې کوي، نو بیا دی منافق دی، په ځان نه خبر. د منافق نو دا نه دی چې په دا تندې باندې لیکلي دي چې دا منافق دی، نو دا یې هغه شروعات د منافقت دي. نو بیا په منافقانو کې بیا درې خویونه راځي. نو د علماو قدر کوي، د نیکانو خلقو قدر کوي، د دې سره ناستو ولاړه کوي. جبرئیل امین علیه الصلاة والسلام شایسته رسول رالی صلی الله علیه و آله وسلم تفسیر صفة البیان هم لیکلی دی او تفسیر کبیر لیکلی دی. نو څه وایي نبی علیه الصلاة والسلام ورته فرمایل د لمانځه څخه بعد چې کوم الله پاک پر موږ باندې فرض کړی دی دغه عبادت څخه ما سوا بل عبادت راوشي چې ډیر ثواب لري. جبرئیل امین علیه الصلاة والسلام ورته ویل یا رسول الله بل عبادت دا ثواب لري چې یو سړی په دا نیت تعلیم لراسي چې زه به د علم ملاقات وکم، پر دا ملاقات به الله و ما ته ثواب راکړي. دا ډیر زیات ثواب لري، در عبادت بعد بیا دا ډیر ثواب لري. نو د علماو ډیره درجه ده. بیا د اخر کم کتابو دا لیکلي دي چې یو سړی ولی، هغه ولی سړی د تهجد منځونه کوي ولاړ او یو بل عالم دالته ورته پروت د دغه عالم دا خوب د دغه عابد چې په دال منځه ولاړ دی دا سره برابر دي. او بعض کتابونه لا وایي و یاد د عالم خوب لا فضیلت باندې لري، وی ولی علم چې دی په دې باندې انوار د الله راووري، که روان دی که ولاړ دی که پروت دی، په دې باندې د الله د جانبه انوار راووري. او کدی مازی روان سي فرشتي د پښو لاندې وزرونه غوړي، دا فرشتي فخر بولي وای د زما د پښو ازما وزر د پښو لاندې سي، بل بیا فخر غړي و یا ازما د وزر د پښو لاندې سي. دای چې روان دي د ملائکو پر وزرو باندې روان دي، که مسجد لرزي که مدرسې لرزي که یو فیصله یو جوړی لرزي که بل یو خواته زی یو ضرورت لپاره زی بازار لوزي، نو د پښو لاندې ملائکه وزرونه غوړي. ډیر د علماو قدر وکي، ډیر د نیکانو خلقو قدر وکي. نو موږ یو سړی په ګوته کې موږ وای دا پلانې دا رقم دي، هغه نو یو سړی دا رقم، هغه نو بیا علم مبوله، دا هغه رقم خو علماو د يهودو چې کوم کارونه کول اخنو موږ هغه ته علم نه وایو. اخو د نبی علی السلام مخالف ولو، د قران مخالف ولو، د موسی علی السلام او په تورات او په انجیل کې به یا په قران شریف کې بدی د آیاتو معناوي بدل کولې چې موږ ته په عربي باندې تحریف د قران ورته وایو. باید د علماو څخه دعای وغواړي، د علماو څخه شرایو نه وغواړي. او چې یو څوک عالم وي هغه وچاته یو مسله وروښي
دا ډیر ثواب لري در هغه بزرګ چې هغه 1000 رکعاته نفل وکړي. 1000 رکعاته نفل یو سړی وکړي هغه بزرګ دون ثواب نه لري لکه یو عالم چې یو چاته یو مسله هغه باز کتابونه خلاګه سوای چې وایا یو باب خالی ویل دي یو مسله و چاته روشي او یو سړی زنیزده کې د دین یو مسله دا در هغه 1000 رکعاتو ډیر ثواب لري. نو باید دا دی مشتی به د علماو قدر کوو دعای به زین غواړو باید دا دی موږ د علماو سره ډیر نکښینو چې یو عالم زموږ سره خاندي زموږ سره ناشتي موږ د دنو څه پاک دی یا ستاو د دنو ډیر پاک دی په د باندې د الله خوا بدیږي او په تا باندې د الله خوا نه بدیږي. نو د علماو قدر بکوو او د علماو څخه به دعای غواړو بیا د نیکانو خلقو د نشو خلقو د سپینجورو قدر کول د هر چا سبا دعا غواړو ور انسان ازاری وکړو چې څوک زموږ سره زیر سي